درنه اوریدونکو ستړي مشئ 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام مو راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت په رودات و هسکمینې او چپرهار ولسوالیو کې د اورښتونو او سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر بدلون قریشي ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې د سیلابونو له امله لویې لارې سربندونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. له پولیو څخه د خلاص افغانستان بنسټ ویلي چې د ختیځ زون په یو شمېر سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. دغه بنسټ ویلي د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین دغه کمپاین د ننګرهار په جلال آباد ښار او سره رود بېسود خوږیاڼي او بټي کوټ ولسوالیو د لغمان مهترلام ښار او د کونړ اسداباد ښار کې پیل شو چې 2 ورځې به دوام وکړي. یاد بنسټ ویلي په دغه کمپاین کې باید ټول هغه ماشومان چې له 4 تر 9 میاشتو عمر لري د پولیو دواړه ډوله واکسینونه زرقي او څاڅکي ترلاسه کړي. د مسؤلینو په وینا له زیږون تر 4 میاشتو پورې ماشومانو ته یوازې د څاڅکو واکسین ورکول کیږي. په نورستان ولایت کې یو ځل بیا د یوې بولۍ له لارې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې پلورل شوي دي. د دغه ولایت د قانون او پټرولیم رئیس سید رحیم امیر ویلي په کامدېش ولسوالۍ کې د ازادي بولۍ له لارې د 450 میلیونه او 55 زره افغانیو په ارزښت 140 کیلوګرامه د بیروج ډبرې وپلورل شوې. د نوموړي په وینا د یادې بولۍ له لارې به د دولت خزانې ته 15 میلیونه او 400 زره افغانۍ عواید جمع شي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ورته ازادي بولۍ له لارې بیروج پلورل شوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د دې هیواد په پارلمان کې د غزې په تړاو ځانګړې غونډې ته ویلي چې دغه هیواد له اسرائیلو سره ټولې سوداګریزې اړیکې پرې کړې دي. فیدان ویلي دغه هیواد د اسرائیلي الوتکو پر وړاندې خپل هوایي حریم تړلی او د ترکیې بیړیو ته هم اجازه نه ورکوي چې اسرائیلي بندرونو ته تګ وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر غزه کې د اسرائیلو ظلم او وحشت ته په اشارې ویلي صهیونیستي رژیم له تیرو 2 کلونو راهیسې په غزه کې د نسل وژنې جنایتونه کوي او د نړۍ د سترګو پر وړاندې بنسټیز بشري ارزښتونه له پامه غورځوي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.